غم یې ډېر شوی دی روان دی اوس کوي خودکشي له مرګه وروسته به یې هر څوک یادوي خودکشي که د زما د پاکې مینې نه انکار وکړو نو قسم په خدای ما به وي کړي سمدستي خودکشي د ګل شوقي و آخري انجام یې ګوره که نه یو هلک کړی د جانانه په ازغي خودکشي نورزیه هلته یوې پیغلې په سلګو کې ویل دې غمونو به د نور خلاصوي خودکشي د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینهوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات مینه او محبتونه ومنئ الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ قدرمنو د تیر په څیر یو ځل بیا زموږ سره د شاعرانو په دیره کې دروند او خوږ شاعر نهضت الله نورزی صاحب دی قدرمنو راځو د نورزي صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې ترې وکړو نورزی صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مه شئ ډېره مننه باچا صاحب زه هم په لومړي قدم کې د شاعرانو ډېرې ټولو مینوالو کتونکو ته د زړه له تله نیکې خیلې احترامات او سلامونه وړاندې کوم باچا صاحب ډېر خوښه او خوشحاله یم چې تاسو سره د شاعرانو د ډېرې په پیج کې هر کله راشئ او ډېره مننه کوو ستاسو نه هم چې زموږ تر څنګه راغلی خپل قیمتي وخت مو ضایع کړ او دلته راغلی ډېره مننه ډېره زیاته مننه نورزی صاحب خوښه دې نه ده چې ستر قسم دې واره د اورېدونکو د ادبي تندې د غوړېدا په خاطر یو غزل درنه واورو باچا صاحب د غزل نه مخکې به درته یو دوه بنده ووایم چې وینو کې پروت وم ما د باد یخه سیلۍ خوړله وینو کې پروت وم ما د باد یخه سیلۍ خوړله په وطن جنګ و په نهاره مې ګولۍ خوړله او تر اخري حده میدان کې جنګېدم ورسره تر اخري حد میدان کې جنګېدم ورسره قربان تر اخري حد میدان کې جنګېدم ورسره په ځان پوه نه وم ما سینه باندې مرمۍ خوړل واه څه زبردست دی واه قربان باچا صاحب مکمل غزل چې کلي ته راشم او بیرته واپسۍ کې لاړ شم کلي ته راشم او بیرته واپسۍ کې لاړ شم دا سویم ځل دی چې زما او ستا کاته نه کېږي کلی ته راشم او بیرته واپسۍ کې لاړ شم دا سویم ځل دی چې زما او ستا کاته نه کېږي بلها موده وروسته یې کلي ته راغلی یمه بلها موده وروسته یې کلي ته راغلی یمه اوس مې د بیرته تګ لپاره ځینې زړه نه کېږي په ټوکو ټوکو مې له خولې نه ورته ووتل چې باچا صاحب په ټوکو ټوکو مې له خولې نه ورته ووتل چې ستا جدایۍ کې به په ما باندې څه نه کېږي او د دغې خلکو سره ښه وشو منمه یې خو د دغې خلکو سره ښه وشو منمه یې خو د دغې خلکو سره ښه وشو خو ښه نه کېږي او سپوږمۍ ته ګورم او ستا د یاد سندرې وایم باچا صاحب سپوږمۍ ته ګورم او ستا د یاد سندرې وایم د ژمي شپه ده خو زما ورکې ساړه نه کېږي سپوږمۍ ته ګورم او ستا د یاد سندرې وایم د ژمي شپه ده خو زما ورکې ساړه نه کېږي زبردست قربان او زما لپاره بد خبر په دې دنیا کې دا باچا صاحب زما لپاره بد خبر په دې دنیا کې دا چې په سترګو کې نورزیه اوس رانجه نه کېږي زبردست دی قربان باچا صاحب ډېره زیاته مننه نورزی صاحب غزل مو درڅخه واورېدو نورزی صاحب په دغه برخه کې یو څو پوښتنې م کوم مهرباني نورزی صاحب که دا راته ووایه چې ډېر وخت هم کېږي چې تاسو شعر لیکئ نو کتاب هم نه ښکاري څه علت دی باچا صاحب که څه هم ما په کتاب کار روان کړی و او اوس هم د کره کتنې لاندې پروت ده خو ډاکټر صاحب خالد شینواري راته وویل چې یو کال نور هم انتظار وکړه نو دا د هغې غوښتنه ده دا چې دې کې څه راز دی دا زه بیا نه پوهېږم نو دا د هغې غوښتنه وه چې انشاءالله بیا د شاعري زه راټولوم او زه یې درته چاپوم چې یو کال نور هم انتظار وکړه نورزی صاحب ځینې شاعران چې کتاب چاپ کړي بیا وروسته هغه شانتې شاعري نشي کولی څه علت دی تاسو په دې کې څه وایه دا خو باچا صاحب که موږ او تاسو دغه وګورو دغه څوک چې کتاب ته بیړه وکړي کتاب چاپ کړي نو څو کاله وروسته بیا پرې پښیمانه وي نو چې کم کار مشران هم وایي چې تاسو کم کار کوئ نو په هغې کې ښه دقت ښه سوچ ځکه کتاب کې یو ځل چاپ شو هغه بیا ستا د لاس نه ووته دا شعر چې موږ لیکو دا زموږ نه ده دا د خلکو ده نو که ته بیا څومره ووایې چې دا کشکې دا زه داسې و دا زه هسې و نو هغه بیا ټولنې ته ځي که چېرته اول کتاب ناکام شو دویم کتاب سړی نه اخلي نورزی صاحب تاسو شاعري د خپل ذوق پالنې لپاره لیکئ او که د ټولنې لپاره دا خو باچا صاحب شعر مونږ لیکو خو شعر زمونږ نه ده ځکه چې حمزه بابا څه شو رحمان بابا څه شو
شعر یې موږ ته لیکله ځان ته یې نه دی لیکله موږ چې شعر لیکو خلکو ته یې لیکو ځان ته یې نه لیکو ټولنې ته یې لیکو هغه دوه بنده را په زړه شو چې د وخت حالاتو خو د جبر فیصله کړې ده څنګه یې ومنم پر ما یې اغېزه کړې ده ځان دې هوښیار ساته نادانه ولې نه پوهېږي اغیار زمونږ په سرونو معامله کړې ده نو دا د وخت حالات دي شعر باید ټولنې ته ولیکل شي مننه نورزی صاحب لیدونکي به مو په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري نو مهرباني باچا صاحب مکمل غزل ته راځمه چې کابله خدای دې قاتلان په سرور وسوځوه کابله خدای دې قاتلان په سرور وسوځوه لکه زما سیر ګریوان په سرور وسوځوه له نورو تیر یو و باچا صاحب لاس په کار شه له نورو تیر یو و باچا صاحب لاس په کار شه دغه راغلي شیطانان په سرور وسوځوه او باچا صاحب د دغې خلکو دې نیتونو ته چې ګوره منو د دغې خلکو دې نیتونو ته چې ګوره منو زړه خو مې وایي چې جانان په سرور وسوځوه واه څه زبردست دی بیا یې اورم قربان باچا صاحب د دغې خلکو دې نیتونو ته چې ګوره منو زړه خو مې وایي چې جانان په سرور وسوځوه او ما سوځوي ګوره جانانه چې خفه هم نشي ما سوځوي ګوره جانانه چې خفه هم نشي ما سوځوي خپل تور زلفان په سرور وسوځوه څه زبردست دی قربان که چېرته مړ شم زړګیه پام چې هیر دې نشي که چېرته مړ شوم زړګیه پام چې هیر دې نشي زما د ژوند هر یو داستان په سرور وسوځوه خلیل مات کړي و خو ته بیا یوه بله وکړه باچا صاحب خلیل مات کړي و خو ته بیا یوه بله وکړه په ډک محفل ورته بوتان په سرور وسوځوه بیا یې اورم قربان خلیل مات کړي و خو ته بیا یوه بله وکړه په ډک محفل ورته بوتان سرور وسوځوه او خپل مسلمان په سرور ولې سیزي و بدبخته خپل مسلمان په سرور ولې سیزي و بدبخته که دومره نر یې کافران په سرور وسوځوه زبردست واه قربان چې عاشقان یې د تاریخ پاڼو ته ورسوي چې عاشقان یې د تاریخ پاڼو ته ورسوي نورزیه واړه رقیبان په سرور وسوځوه څه زبردست دی بیا یې اورم نورزیه چې عاشقان یې د تاریخ پاڼو ته ورسوي نورزیه واړه رقیبان په سرور وسوځوه ډېر عالی دی ډېر زبردست دی بل هم درڅخه نورزی قربان باچا صاحب تل ګرځومه په جیبونو کې لونګ سړیه باچا صاحب تل ګرځومه په جیبونو کې لونګ سړیه ځکه چې خوښ مې د له زړه غنم رنګ سړیه او ماته بابا په نصیحت کې دا خبره کړې باچا صاحب ماته بابا په نصیحت کې دا خبره کړې له غریبانو نه به نه غواړي قلنګ سړیه او که یار د بل شو ښه په غور باندې واوره اشنا که یار د بل شو ښه په غور باندې واوره اشنا ځان به ګزار کړم له هغه جګ ګړنګ سړیه او غوږ دې راوړاندې کړه خو پام چې چاته ونه وایې باچا صاحب غوږ دې راوړاندې کړه خو پام چې چاته ونه وایې شاعران نه خوښوي هېڅکله بدرنګ سړیه زبردست دی قربان یو ورځ به خامخا د صلح اذانونه کېږي یو ورځ به خامخا د صلح اذانونه کېږي یو ورځ به خامخا ختمیږي دغه جنګ سړیه څه زبردست دی بیا قربان یو ورځ به خامخا د صلح اذانونه کېږي یو ورځ به خامخا ختمیږي دغه جنګ سړیه او له ډېره درده خو سګرټو نه دانې وباسم باچا صاحب له ډېره درده خو سګرټو نه دانې وباسم له ډېره درده خو په لپو خورمه بنګ سړیه او چې ملالۍ به پرې میدان کې خونریزي کوله باچا صاحب چې ملالۍ به پرې میدان کې خونریزي کوله ها پخوانی تروس کړی بلا زنګ سړیه زبردست قربان چې ملالۍ به پرې میدان کې خونریزي کوله ها پخوانی تروس کړی بلا جنګ سړیه نورزیه نن یې راته غوږ کې دا خبره وکړه باچا صاحب نورزیه نن یې راته غوږ کې دا خبره وکړه بلا سکون راکوي ستا د شعر آهنګ سړیه زبردست قربان باچا صاحب ډېره زیاته مننه نورزی صاحب دا چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره ضایع کړو بیا هم زه زیاته مننه خوشحاله قربان باچا صاحب ډېره مننه د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو اورېدونکو دا وه د نورزي صاحب سره یو کوچنی شانتې ملاقات تر بله بیا چې موږ د بل شاعره پرځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان